السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو، دغه ژوند د خدای لخوا مونږ تاسو ته یو لوی نعمت دی، لویه ډالۍ ده. ځکه خدای پاک مونږ او تاسو دلته راولېږلو او مخکې د دې نه چې مونږ راولېږي دا ټول کائنات یې راته تیار کړه، دا ټول نعمتونه تیار کړل، هغه خوندونه چې موږ په هیڅ نه پوهېدو، هغه د څښلو شیان چې موږ هیڅ نه پوهېدو، ټولې ترکاریانې، ټولې میوې، ټولې غوښې، ټولې اوبه، او بیا کورنۍ، مور و پلار، خویندې ورونه، خپل خپلوان، ملګري، دوستان، ګاونډیان، کام، بیا خپل کور، دا نه چې در په در به ګرځېدی، او بیا خپله علاقه کلی درکړه، او بیا چې دی خپل وطن درکړه چې دغسې اوچتې سترګې به پکې ګرځي، ټیټې سترګې به نه ګرځي. نو دا ټول نعمتونه یې راکړه او دا یې راته وویله چې څنګه چې ما درته قرآن او حدیث پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی، هغه به درته د ژوند تېرولو چلم وښیي چې دا کوه، دا مه کوه، دا چې کوې نو دلته به هم ښه ژوند کوې، او دا چې کوې نو دلته به هم بد ژوند کوې. نو دا ټول یې راته وښودل. نو اوس که موږ او تاسې په هغه څه باندې چلګو څه چې خدای راښودلي دي، نو دلته به هم ښایسته ژوند لرو، که څه وي او که نه وي خوشحاله به وي، او د مرګ نه وروسته به هم بیا خدای پاک موږ او تاسو ته هغه نعمتونه چې را سره ژمنې کړي دي، وعده یې کړې ده، هغه به هم راته راکړه، او که نه دلته موږ د خدای راښودلی شوی امر چې په دې باندې ځې هغه هم پرېښود، چې پیغمبر یې را لېږلی دی هغه هم پرېښود، او په خپلو طریقو باندې یا خو مخامخ هغسې لیکن پیشه بل شانتې وایو، یو څه کوو بل څه، خدای پاک چې کوم حرام ښودلي هغه ټول پټ کوو، نو دا خو د خدای سره کفر دی. نو دلته هم خراب، هلته هم خراب. الله مو عزتمن لره، دغه ژوند یو ځل راځي، ژوند سره لوبې مه کوئ، ژوند پورې خندا مه کوئ، ژوند ته سپکاوی مه کوئ، او بیا به ارمان کوئ او وخت به تېري. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.